مونږ په علماو پسې ګرځو، په نیکانو او په اولیاو پسې ګرځو، د هغې دعاګانې چې دی دا اخلو. په کور کې راته اولیا ناستي، مور او پلار، د هغې نه چې دی دا لرې یو، خدمت له د هغې چې دی دا نه راځو. یقین وکئ دغه په دې کور کې ناست بوډاګان دا ستاسو دپاره اولیا دي. پیغمبر علیه السلام به صحابانو تپوس کو چېرې مور او پلار دې شته؟ وی او د الله تعالی رسوله وی لاړ شه د هغې خدمت وکړه، دا ستا جهاد دی. ته مه ځه، ته لاړ شه د هغې خدمت چې دی دا وکړه. بایزید باستامي رحمت الله علیه دا علما پیژني. دا اولیاو په سب کې ډېر یو لوی نوم دی، ډېر یو لوی سړی دی. بایزید باستامي رحمت الله علیه خپلې مور ته ووي چې مورې اجازت راله راکړه چې لاړ شم په دې ځنګلو آباد شم او د خپل رب چې دی د هغې سره عبادات او ریاضات چې دی دا کوم د الله تعالی ولی جوړېږم. مور ورله اجازت ورکړله. بایزید باستامي رحمت الله علیه لاړ، 12 کاله په ځنګل کې تیر کړله، 12 کاله د الله تعالی عبادات او ریاضات وکړلو. ولایت ورله الله تعالی ورنکو. 12 کاله وروسته راځي چې کله د کور دروازې له راغی، ماسخوتن ناوخته تیر ماسخوتن دی، دروازې ته ودرېد، سوچ یې وکړو چې بایزیده 12 کاله دې د مور خدمت نه دی کړی او نن راځي په نیمه شپه نو دروازه ورته ټکئ، د خوبی چې دی دا راپاسی، د هغې خوب چې دی دا خرابی، تکلیف ورله ورکئ. په دې زړه کې ځان له سوچ وکړو چې بایزید خو 12 کاله د مور خدمت نه دی کړی، لیکن نن ورله تکلیف چې دی دا نشم ورکولی او هغې دروازې ته چې دی دا ودرېدله. کله چې سحر چربان د غسلخانې هغه اوبه بهر ته راووتې، دی پوه شو چې مور مې پاسېدلې ده تهجدو له، دروازه یې وټکوله. مور یې پوه شوه د دروازې هغه ټکولو انداز باندې چې دا خو زما بایزید چې دی دا راغی. آواز یې وکړو چې بایزید بچیا راغلمه، دروازه یې ورته لرې کړله. مور یې خپل بچی ځان ته داسې نږدې کړو، وی ای زما بچیا ډېر په سبا چې دی په چربانګ رالې، څه وجه ده؟ بایزید ورته ووایي چې مورې په چربانګ نه په تیر ماسخوتن راغلی یم. وی دروازه دې ولې نه ټکوله؟ ای مورې 12 کاله مې ستا خدمت نه دی کړی، نن 12 کاله وروستو دا دروازه مې په دې نیت نه ده ټکولې چې مور ته به مې تکلیف چې دی دا میلاو شي. مور چې کله د خپل بچي دغه فریاد واورېده، لاسونه یې پورته کړه چې کریمه ربه، یا زما ربه، زما دا بچی بایزید دی ستا نه څه غواړي؟ خو ولایت غواړي، ورکه ولایت. 12 کاله عبادات او ریاضات وکړلو، عبادت ورته ولایت ورته میلاو نه شو. او چې مور یې یو واري لاسونه پورته کړه چې ربه بایزید ته ورکه ولایت، دی خو ولایت غواړي. د مور په یوه دعا ورله الله تعالی ولایت چې دی دا ورکړله. نو که تاسې هم په دغې کور کې د دغې خپل بوډا مور او پلار د هغې خدمت وکړو، دعاګانې واغستې، یقینا چې الله تعالی به هر څه په دغې کور ناست چې تاسې له به الله تعالی چې دی دا